گشتن طلا په نامه سلامونه و احترامات میمنئ معزز وطنوالو. تاسو به په جریان کې است چې پرون عمران خان یوې غونډې ته ویلي و چې افغانان زموږ ورونه دی او موږ غواړو چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شي، ښه حکومت جوړ شي او همه شموله حکومت جوړ شي. اوله خبره دا ده چې خدای دې موږ دونه نه ذلیله کوي چې موږ د پنجابیان، موږ د ګلخانان، موږ د ترهګرو، موږ د داعش او موږ د ګلخانان ورونه سو. زما ورونه تاجکان دي، زما ورونه زما زارگان دي، زما ورونه زما نورستانیان او ازبک و زموږ هندوان و سیکان دي. فلهذا موږ ترهګر ورونو ته هیڅ اړتیا نه لرو. دویم دا چې هر خارجي که هغه پنجابي که امریکایي دوی بد کوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان حکومت، د افغانستان راتلونکي مشران، د افغانستان انتخابات دا په موږ افغانانو اړه لري او هیڅ بهرنی دا حق نه لري چې په هغه کې لاسوهنه وکړي. بحث دومه و صدای دومه سر سیاسون افغانستان است، سیاسونی که گاهی به جنرال جرات سنگر گرفتن، گاهی در مزار خلاف نیروهای امنیتی ما سنگر گرفتن، جناب استادتا، جناب اکمر صاحب، جناب مخیر و سایر جنابان دیگر که شما خود مقابل وطندارایتان، در مقابلتان اساکرتان خوب جبهه گرفته میتونین. ولی امروز روزش است که ببینیم شما در مقابل پاکستان جبهه گرفته میتونین یا نه. و این بار هم در مقابل پاکستان شما خدای نخواسته خاموش بودین، به این معنی است که شما بدتر از پنجابی ها و پاکستانی ها به ما هستین. او دریم بس زما د افغانستان پر ځوانانو ده چې ایش از ظلمو دا وطن ساتي، وطن آبادوي، د دشمن په مقابل کې په میړانه او مردانگی درېږي که دا وطن یو ځل بیا پنجابیان او امریکایان ته تسلیموي. لکه اریک پرنس چې امریکایي وویل چې ولسمشر غني به د ډاکټر صاحب شهید ډاکټر صاحب نجیب پرکم په دار وځړول سي، نو پرېږدي چې بیا یو وارې مو ولسمشر د پنجابیانو لخوا په دار وځړول سي. دا وطن تیکه تیکه سي، زموږ عزت، زموږ ناموس، زموږ غرور تر پښو لاندې سي که نه کاکګي کوئ، مردانگی کوئ، خپل د اجدادو او نیکهګانو په شان د پنجاب او د امریکایانو په مقابل کې درېږي او خپله خاورې نه دفاع کوئ. که دا وارې بیا دوی ته چانس ورکړو او موږ خپل افغانان خپل سرنوشت او برخلیک ونه ټاکو او د سولې په نوم یو ځل بیا طالبانو سره معامله وسي، نو باوري یم 40 کاله به نور په دې وطن کې جګړه وي، 40 کاله نور به موږ ذلیله کېږو، خدای نخواسته بېعزته کېږو، دربدره یو او بیا به دا وطن تیکه تیکه سي. فلهذا دا تاسو ته پرېږدم ځوانانو چې په میړانه درېږي، له وطن نه دفاع کوئ یا خدای نخواسته بېننګي کوو او دا وطن پرېږدو. ملالۍ میوندي خبره ده چې که په میوند کې شهید نسوې خدای لاله بېننګي ته دې ساتي نه. نو دا زموږ تاسو پورې اړه لري چې بېننګي ته ځانونه ساتو او که په میدان درېږو خپل له حکومت، خپل نظام نه دفاع کوو. باوري یم که ما در داخل خانه خود اختلافات جدی سیاسی داریم، اما حالا وقتش نیست که ما بین خود یکی دیگر رو بزنیم. بیایید یک جای شویم، یک دفعه خارجی ها رو یک جای بزنیم، باز انشاءالله ما افغانا بین خود جور